اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دا جملہ استنافیہ دا مسوق دا تذکر دا نعمو دا باری تعالی پا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اغلط صحابہ کرامو تا تذکر دا نعمو شوئے او پدې کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته تذکر د نعمو کیږي چې د مکه معظمه خپل حال یاد ساتي. دارالندوه کې مشرکین جمع شوي وو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وړاندې د باره کې فیصلو مشورې کولې. چا ویلي چې وای تړی محبوسي کوي په کوټه کې، چاویلی چې قتل کئی پیدا خو غټ خاندان لري څوک به قتل کی. ابلیس د یو شیخ د صورت په شکل باندې حاضر شو، چاوی جلاوطن کوي، د علاقې نه جلاوطن کوي. چې چا مشوره د جلاوطنۍ ورکړه ابلیس پیدا غلطه رایا ده، هلته عمرګری پیدا کی بیا براش چاوی چې بیتو کا محبوس دي شي. نو ابلیس ورته وی چې نه دا غلطه رایا ده، مرګري به زیات شي د نخلاص به کی. چې چا د قتل فیصله وکړه وېدا خرایا بیا چا ځان شو کولې وی دا گزار وکړي څوک کوي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خاندان قوم خبر دا ډېر مضبوط. ابلیس و ته چل راو خود چې په شریکه باندې دار قبیلې نه یو ځای شي، کله چې هغه د قتل اراده لري ټول په گزارونه وکړي. نو هاشمي خاندان د نبی علیہ السلام بدل د چانه وغواړي، دې کې به ټول قبایل شریک وي. نو خدای تعالی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته هغه وخت سره وحی وشوه. دوی چې کله مشوره جوړه کړه چې علی المرتضی کرم الله وجهه ځان په دې کمره کې پرېږده او کوزا. نو دوی چې کله د قتل خبره وتړله نبی علیہ السلام ته نووت. دوی په کمره باندې رااله، هغلته په بړستن کې علی المرتضی رضی الله عنه پروت و. نو هغه احسان ورته یادوي چې هغه احسانات یاد ساته چې څومره په سخت حالت کې دوی د قتل ستا ارادې ولرلې او تا ته مې څومره ښکلی نجات درکړ. نو دغه شان په هر موضوع کې زه ستا او ستا د صحابو امداد کومه. دا از ظرفي شه، دا ظرف دی د پاره د فعل مقدرات چې وذکر دی. واذکر اذ یمکر بک الذین او الذین کفروا فاعل لپاره د یمکر. دا کفروا صله د الذین فاعل د یمکرون بک ظرف لغو د یمکرون. لام تعلیلی دی. دا مکر او فریب او مشورې د فریب ولی جوړې کړې لیثبتو. رست تیان مقدر لام تعلیلینا مضارع منصوب شوا په سقوط د نون سرا، جمع کې عمل سقوط د نون. ضمیر د یثبتو
راجی دی کفارو تا فاعل شو کا مفعول به او یقتلوا کا دا جملہ پہ عاطف او یخرجوا کا داون پہ عاطف دا ټول تاویل د مصدر سره مجرور د لام ظرف لغو د یمکرو جمله فعلیه په محل د جر کې مضاف الیه د پاره د اذ ظرفی او دا مجموعه ظرف شو د پاره د فعل مقدره کہ واذکر اذ یمکر بک الذین کفروا هغه وخت آیات کا یاد سات وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ يَمْكُرُونَ مَعَكَ او مگر احتیال په ایصال د شر کې آخر لرا چل جوړو ضمیر فاعل سے جملہ فعلیہ یمکر اللہ معهم دام جملہ فعلیہ واللہ خیر الماکرین دا خیر اضافت ماکرین لرا دا خبر دا پارا دا اللہ جملہ اسمیہ شوا دول جملہ کی فتوا بانی وقف ہونے کے حال بشی دا فاعل دا یمکر اللہ نا چا اللہ دے او عائد با دا حال او دا ذوالحال پا منز کی وضع دا مظہر شی پا زید مضمر باندے دا ہم عائد او کا وقف دیو کا جملہ با مستانفہ شی یا ساتاغتن یمکرو بک الذین کفرون مکرو فریب جوڑو تا تکا فرانو دیر پارا لیثبتو چاہے اتڑی کا تالران یثبتو کا معنی یلسقو کا اتڑی تالران ویحبتو کا بندی کی تالران او یقتلو کا یا اوزنی دوی تالرا او یخرجو کا یا دیو باسی تا دا وطن خپلنام فحالکون دا دی کی یمکرونا چی دی چلو فریب جوڑو پیسال دا شر کی ما کتا سرام ویمکر اللہ نسبت دا مکر باری تالاتا فاللہ یستہزئ بهم کنن بیان شو اطلاق د مکر پدی باندې دا جزاء د مکر دا او جزاء د مکر ته چې مکر ویلې شوی دی مشاکل دی د مکر سره صورتن د وجه د مشاکلت سوری نه اطلاق د مکر په شوی دی یمکر الله جزاء ور کې تعالی ما کرینو تا او باری تعالی غورا جزاء ور کون کې ما کرینو لرا خیر د ما کرینو دی نه ما کرینو رد در خلې کوي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا سبب نزول دی کریمہ دا فقول دا نضر ابن حارث و دا آغی پرد کی شروع دے دا ایران پا سفر باندې راغلیو واپس چلاړو نو دا اسفندیار او دا رستم قصص یې اوریدلی نو نضر ابن حارث خلق راغون کړل او ویل چې تاسو د نبی علیہ السلام نه ډېر په تعجب کې چې د قصص د ما سبق مو بیانای قران کریم ته اشاره وکړه زمون کې اراده وشي لقلنا مثل هذا دا قصې کومه بیانولې راځي چې دغه عجيبه قصې زده ته بیان کړه نو د رستم پهلوان قصې شروع نو دای کریمه دغه نضر ابن حارث د قول پرد کراغه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّ تِلُسْتَشِي پَدَيْتُنَ زَمَنُ دُوِي وَاي قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا مثل هذا بمنگم قول اذا ظرف متضمن لمعنى الشرط تتلا صيغه مجهوله یتلا تتلا غائب مؤنث صيغه ده
آیاتنا مضاف دا نائب فاعل د تطلا علیہم ظرف لغوا جملہ فعلیہ فعل شرط قالوا ارتجزاش او عامل پدیزا کہ هم دغا قالوا قد سمعنا اذا تتلى عليهم آیاتنا. ضمیر پا قالو کیا گا فاعل شو دا قول شو مقولہ غواړي قد سمعنا مقولہ شولا ټول قد حرف تحقیق فی الماضی سمعنا فعل فاعل لو شرطیہ امتناعیہ نشاء فعل فاعل دا فعل شرط لام تاکیدی شو قلنا فعل فاعل دا قول شو مثل مضاف هذا لرا مضاف الیہ صفت دا موصوف مقدرہ چاغا مفعول مطلق دا قلنا دے لقلنا قولا مثل هذا من بقول کو یو قول په مثل دے هغه به مقوله دا قلناش تولا جملہ دا جزا دا پارد شرط چلونا شاد امتناع دا ثانی دا وجہ امتناع دا اول نو کا دا مونگ چے مثل هذا القرآن قول نکو نو زمونگ لا مشیت نہ دے شوے کہ مشیت موشو نو مونگ بے مو دا فعل شرط جزا دا ٹولا بدل شد قد سمعنا دویم مقولہ دا قالو شو قالوا لو نشاء قالوا قد سمعنا جملہ فعلیہ آسان ترکیب داشت اذا تطلع پہ ظرف مقدمہ کا دا قالوا دا پارا وقالوا اذا تطلع علیہم آیاتنا شرط جزا تبع ضرورت پیدا نشی او کا ظرف متضمن لمعنی الشرط کنو قالوا بی جزا شی ان نافیہ آذا مبتدا الا دادات الحسرنا اساطیر مضاف کا ہوا ان لرا مضاف الیہ خبر دا حاضاش او مستثنى مفرغم دا کلام غیر موجب مصنع منه غیر مذکورہ ان هذا شیء الا اساطیر الاولین دا څه شی حقیقت نه دی اساطیر الاولین اساطیر جمع د اسطوره ده لکه حادث جمع د احدوثی اسطوره چاته وي ما سطر وكتب من القصص والاخبار د چا قصې چې ولي کلی شي دې ته ویل شي رد شو د قول د نضر ابن حارث چې د اسفندیار او د رستم خان فقصص باندې نازیدم او ویلی چې هذه القصص عجیبه دی من قصص محمد آیت راغی کله چې نسته شي په دوی آیاتنا نو دوی وایي قد سمعنا په تحقیق دا اورېدلي مونږه کله مونږه مشیت اراده وشي لقلنا قولا مثل هذا داسې قول به مونږه مو او دوی وایي ان هذا دا ان هذا جمله دا هم بدل شو د قد سمعنا دا درې مقولې د قالو شوي قالوا قد سمعنا قالوا لو نشاء قالوا ان هذا دی وایي نه دی دا قرآن کریم الا اساطیر الاولین مگر قصص مکتوبہ دا پخوانو دی قصص دا پخوانو دی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ
دا ظرف شو د پاره د اذکر مقدره واذکر اذ قالوا تسلی د محبوب دا چې ستا د کتاب ته اساطیر الاولین ویل ستا زړه په خفش د دې هغه خبره را یاد کړي چې ما ته څومره په جرأت د کانو د باران مطالبه کړې دي او جلت عذابونه د قوم بارکه مغواړه عذاب چې پیرازي ناغه باغ وخت چې ته بنای ورکی پیغمبران چې چرته په قوم عذاب ناراضي او په صورت د استغفار د بعض الناس کې هم عذاب را پکېږي هر چې علی مکه دی په دوی به عذاب خامہ خارازي ما لهم الله يعذبهم الله ولی با عذاب نه ورکي دوی کې بد فسادونه دي یصدون عن المسجد الحرام او د الہ العالمین بیوت د عبادت نه منع کول دا غټ ظلم دی من اظلم ممن منع مساجد الله یذکر فیها اسمه او باری تعالی هر عمل ته صبر وکي خو فحاشیت او ظلم ته صبر نه کوي بل دوی مستهزئین دي ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء وتصدیا نو دا عذاب به کو دوی راځي بل منفقین دي بغیر سبیل الله کې د باطل پلار کې خرچي کوي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله دا به واپس په دوی حسرت او ندامت وګرځيږي نو په دوی به عذاب راځي او راغه ور باندې په بدر کې تفصیلی واقعات بدر ته اشاره په علم انما غنمتم من شيء کی ال تبوش اذن تم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصا هذا بدر واقعات میزا زر تذکر مقدر شو واذکر اذ قالوا قالوا کے ضمیر فاعل قول مقولہ غواړي اللهم مقولہ دا الله دا منادا دا فحذف دار په ندا سرا یا الله دامی می مشددا دیانا بدل راغله یا الله هر ندا مقصود بالندا غواړي ان کان هذا هو الحق کان فعل فاعلنا قصونا هذا اسم نکان هوا ضمیر فصل فرائد اکثرین باندې محل اعراب نه لري الحق خبر د کانش کدی ته عمل ورکنه هو الحق په کار دی چې بیا دا خبر د هوش او چې عمل نه ورکې نو حق په کار دی خبر د پاره د کانش من عندک با اعتبار دا متعلق سرا دا الحقنا دا حالش دا حق فحال کون دا حق کی ثابت من عندکوی فامطر علینا حجارا دا ان شرطی دی من عندک پہ اعتبار دا متعلق حال شو دا الحقنا چی خبر دا کانا دی هذا اسم دی جملہ فعل شرط فا جزا شورا بیتا ہم پھر سے غدا امر انت فاعل علینا ظرف لغوا حجارتا موصوف من السماء پہ اعتبار متعلق صفت د حجارے جاری مجرور بعد النکرہ صفت جوڑی حجاری نازل من السماء دا جملہ فعل معطوف علیہ او اتنا پہ عطف او فائتنا ایتی کی انت فائل نام مفعول به علیم صفت دا عذاب مجرور دا با ظرف لغو دا اتناش دا ټوله جمله فعلیه عطف قام تر علینا جمله فعلیه جزاء دا پار دا شرط شرط سر جزاء جمله مقصود بالنداء اللهم سندا ټوله جمله فعلیه مقوله دا قالوش دا جمله په محل د جر کې مضاف الیه دا از
هغه ظرف وګرځیده په تاویل د وقت سره د اذکر مقدر د پاره. واو عاطفه راجح ادا چې استیناف شي پایت باندې وقف شي. لکه عاطفه شي و اس کې هغه د اذکر د پاره ظرف دلته ظرفي معنا نه سيږي. ما نافیہ کان اللہ کد اللہ ولا اسم نکان لام لام جحد چې واقع کیږي ورستو د کان المنفنا لدین رستهم ان مقدر مضارع منصوب بان يعذب ضمیر فاعل هم مفعول به ضمیر د يعذبو قا يعذبهم کې دا هم ذل حال کا و حالیه کا انت مبتدا فیهم په اعتبار د متعلق خبر جمله اسمیه نه حال ذل حال مال حال دا مفعول به د يعذبا تولا جملہ فعلیش و تقدیر دان تاویل دا مصدر توالا و مجرور دلام ندا خبر دا پار دا کانا جوڑی گی تولا جملہ فعلیہ وما کان اللہ کہ اللہ اسم نہ کانا معذبا مضاف الیہ دا خبر دا کانش دلتم معذبهم کہ دا ہم ضمیر مضاف الیہ دا ذو الحال کا واو حالیہ ہم مبتدا استغفرون خبر جملہ اسمیہ دا حال دا ذو الحال چے مفعول به دا معذبا دا معذبهم ذو الحال مع الحال مضاف الیہ معذبا دا خبر دا پار دا کانا ټول جملہ فعلیہ شوا وما لهم ما استفهامیہ اسم استفهام شو مبتدا لهم پہ اعتبار دا متعلق خبر ایو مانع لهم سمانع دے دوی لرا نو دا اسم استفهام شو ایو المانع ثابت لهم سمانع ثابت دے دوی تا استفهام انکاری دے بل مانع نشتا اللہ يعذبهم الله وتقدير دبا سلام بألا يعذبهم الله ناغا ان مقدره دو جنا اغا ان دلتا ملفوظ دے نن پلا کے مدغم شوے دے يعذب منصوب شو الله فاعل هم ضمیر مفعول به دغه ضمیر چې مفعول به ذو الحال و حالیه هم مبتدا یسدون کې ضمیر فاعل دوی تراجی حرام صفت د مسجد مجرور د لام ظرف له غو د یسدون دا جملہ فعلیہ خبر دا مبتدا سره خبره جملہ اسمیہ حال ذو الحال چې مفعول د يعذبون ذو الحال سره د حالنا دا مفعول به يعذب الله فاعل جمله فعلیہ تأویل د مصدر سره اعراب د محلی د څه شو د نصب شو په تقدیر د بابا دی الله يعذب تعلق ورکا تر متعلق د لهم چې چا پورې تعلق ورکې نو دا مغه پورې تعلق ای المانع ثبت لهم وای المانع بألا يعذبهم او بأي المانع ثبت بألا يعذبهم
تمانع ثابت دی چې عذاب بنور کوي بلکې ور کوي حال دار دی چې دی یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء دا عطف کا په هم یصدون باندې نو دا واو حالی لاندې به داخل شي نه بلکې په وهم عطف کنو دا بم حال بعد حال شي کله ضمیر د یصدون نی متداخله بشي که يعذبهم د ضمیر نشي نو دا به حال مترادفه شي حال دا د ما کان اولیاء ضمیر د کانو اسم د کانو اسم د کانا اولیاء او دا خبر جمله فعلیه شو حال شو او ضمیر اولیاء او کې راځي د مسجد لرا ما کانوا متولی المسجد دې متولین د مسجد ندي بعض مفسرین اولیاء ضمیر باری تعالی ته راځي کړي دوی ندي اولیاء الله د خدای دوستان نه خو دې سره داخله کی چې اولیاء دی اولیاء او والین او متولین د مسجد ندی ان اولیاء الا المتقون کا وقف دی ونکا نو اولیاء ضمیر بم راځي کې مسجد لرا نبی متولیان د دغه مسجد حرام الا المتقون او کا وقف دی وکا مختار دی وقف چې وقف دی وکا نو دا ځان ته مسله شوا ان اولیاء الله الا المتقون نبی ابا ضمیر ظهور راځي شي باری تعالی لرا د په دغه معنا ان نافیا اولیاء مضاف الیه مبتدا ان اولیاء المسجد الحرام یا اولیاء الله احد الا المتقون نو دا متقون خبر دا پار دا اولیاء شا ولكن اکثرهم لا يعلمون اکثرهم مضاف الیہ اسم دا لكن لا يعلمون خبر وما كان صلاتهم مضاف الیہ اسم دا كان عند البيت ظرف ما كان صلاتهم عند البيت شیئا الا مکاء و تصدیہ نو دا مکاء و تصدیہ خبرونو شو دا پارا دا کان او مکاء دا مکیہ یمکونا پمانا دا سفیر باندے چکو والو طویلی تاشکیلو والو طویلیش مکیہ یمکنا پمانا دا سفیر شکیلے وا او تصدیہ چی دا پدی کی لغتین دی یا ماخوذہ دا صدا نا دا صدا تنبیدلی آواز طویل کی گی وما يسمع من رجع الصوت في الامكنه الصلبه الخاليه لفظ کی غرنی علاقہ کے چی آواز را تنبیہ کی اگے تصدا ہوئی او یا ماخذ تصدد نہ پمانا د سیاح او د شغو سرا لك ان قومك منهم يسدون اغه دویم دال بدل شوی دی پیا باندې تصدیہ نو کاول د صدان واخستل شي مراد دې مقام کې عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې مراد د دینا چکی والدی تصفیق او دې چکول رحم یو تشبیه شته د ډنګیدلی आवाज سره او کله تصدد او د چغو نشي
نو دا شور ماشور په معنا باندې راغی دي. نو راجح دا شو چې مراد د تصدیق نه تصفیق دی، چته وال دی. سعید ابن مسیب فکیو بل تفسیر کئی اغا تصدیہ د سود ناخلی فمانا د منع باندې اے سودهم الناس عن المسجد خدا ډیر بعید معنا دا ټول خبرونه د کانه جوړي ذوق العذاب ففسحیا شرط مقدر اذا استهزأتم بالبيت فذوقوا العذاب کله چې استهزاء بیت پسې کوي پسو سکه عذاب لرام بما کنتم تکفرون با سبب یا ما مصدر یا کنتم کدا تایسم د پار د کان تکفرون جمله خبر تاویل د مصدر سرا فذوقوا العذاب بسبب كفركم د دې ایتونو ترجمه ته وځو هغه وخیات کې قالو یا سات هغه وخت یا رسول الله قالو چې دی ویل یا الله ان كان هذا كويدا قران کریم هو الحق من عندك نازل وسرا پور پمبانے حجارے نازل من السماء یا راتلو کې مونږ لرا بیا عذاب علیم عذاب مولم دا چې دوی عذاب غوښته باری تعالی متصل عذاب رانه واسطه علتین سشیو هغه وخت می عذاب په ځکه نراوسته یا رسول الله تور کې پیغمبران چې چرته عذاب ناراضي ما کان الله ليعذبهم نره باری تعالی چې عذاب ورکی دوی لرا پدا سے حال کې انت چې تفیم پدې کې موجود او نره باری تعالی معذب د قوم او د عباد پدا سے حال کې چې ودي یستغفرون استغفار وای نو الت مستغفرین موجود بعض صحابه نو دا غدی خو غفته او هغه وخت می پیرانه واسطه روستو می د بدر په میدان کې په عذاب راوسته امغه دعا می وتقبل کړه وما لهم سمانع دوی لرا فدی خبرات لا يعذبهم الله عذاب بنور کې دوی لرا باری تعالی سمانع اسمانع نش حال دار دی سدونا من کوي خلق او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عن المسجد الحرام حال دار ما کانو ندی دوی اولیاء متولیان د مسجد الحرام دی متولیانم نه زکات دی ولایت چې ظاهرانو د بنو هاشم سره بیا په بنو هاشم کې د بنو المطلب سره عبد المطلب صاحب د نبی اسلام نکاح د مسجد الحرام متولی نو بیا څنګه پردی راضی او قرآنی شړی او نبی علیہ السلام ته وی ته مسجد ته ناراضی نو ما کان اولیاء دی متولیان نو دلی نو کو وقف دیو کا ان اولیاء ندی متولیان د مسجد حرام مگر یب متقیان کو وقف دیو نکا نو ضمیر د اولیاء هو مسجد حرام تراجیش او کو وقف دیو کنو ضمیر د اولیاء براجی شي باری تعالی تا ان اولیاء ندی دوستان د باری تعالی الا المتقون کله ولی تعریف دا شوه دی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون دا تعریف دی ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم مدابيات بیت خو عبادت ته جوړ دی او دوی د عبادت په ځای کېلی وایي شکی وایي وما كان صلاتهم
او نه دعا د دی عند البيت شریف مراد د صلات نه دعا شو او یا الفعل الذي يفعلونه مكان الصلاه نماز پځې چې دوی کوم عمل کول نو ما كان فعلهم مثل فعل الصلاه عند البيت یا ما كان دعاؤهم صلات فمانه دعا ده ان الصلاه كسكن لهم دعوات کا شدی دوی د پاره دلارامی ده ما كان دعاؤهم عند البيت الا مكا مگر شکیلی مکا لک صغا و رغا صغا رغا مکا دا مکا یمکنا اذا سفر شکیلے سکوئی فلان مکا مکا مگر شکیلی دی و تصدی و تصفیق چکی دی او یا مراد د مکان حکایت صوت الطير د مرغان او د اوازونو حکایات کی مسخری کی فذوقوا العذاب چار کلمه استهزاء بالبيت ټکړه بالعبادت مو فسوک کی عذاب لرم بسبب کفرکم د کفر د وجنا او عذاب سکی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله دا ابو سفیان سره چې چا معاونت کړو دا غي په حق کې نازل شو دوی چې بدر تراتلنو شرطونه یې خو تا عتبه مالدار سړی لسو خان په پرې غرمه کې تعالی شیبه بداغه پزت باندې ماقام کې لسغالل بل یو مشر براغ ابو جهل هغه بیا سار کې لسلال نارا روان شو نو دای ویډیو چې هغه غرمه به یو للی ماقام به بل للی سبب به بل للی په دې شکل پزت دوی خرچې و انفاقات کول داغه پزم کې نازل شي دا الذين كفروا موصل مع الصلاه اسم دینش ينفقون کی ضمیر فاعل شاموالهم مضاف مضاف الیہ مفعول به ينفقون لام تعلیل عن مقدر دے عمل دا عن سقط دنن دا جمع یسدو کی ضمیر فاعل دے مفعول به مقدر دا چ الناس یسد الناس عن سبیل الله ظرف لغوش جملہ فعلیہ په تاویل د مصدر سره مجرور د لام دا ظرف لغو د ينفقون دا ټول جمله فعلیه خبر د پاره ده ان فاعتفش استیناف امکان شته ده سينفقون سن للاستقبال او ينفقون کی ضمیر فاعل شاه مفعول به جمله فعلیه معطوف علیه ثم بعاطفش تكون پمانا د تسیر سرا دا فعال ناقصونش اغه ضمیر اسم شو حسرتن خبر علیہم په اعتبار د متعلق حال شد حسرتن دا جمله فعلیه شو معطوفه علیها ثم بعاطفش یغلبون کی ضمیر نائب فاعل جملہ فعلیہ وقفک والذین کفروا الی جہنم یحشرون دا الذین کفروا موصول مع الصلہ مبتدا اول چې دا عطف شي په الذین کفروا اول باندې نبی ابا اسم د انش وان الذین کفروا الى جهنم يحشرون نو دا موصول مع صلہ مبتدا یا په واسطه د عطف باندې اسم د ان
युहशरून की ज़मीर नायब फाइल इला जहन्नम ज़र्फ़ लग़्व व युहशरून जुमला इस्मिय्या शुआ लियमीज़ अल्लाहुल ख़बीथ मिनत तय्यिब की व हाज़ा लियमीज़ अल्लाह इलत दपारा द युहशरूनम जोड़ेगी, इलत दपारा द युग़लबूनम जोड़ेगी। सुम्मा युग़लबूना वलिब मग़लूबीगी लियमीज़ अल्लाहुल ख़बीथ मिनत तय्यिब औ युहशरूना इला जहन्नमा लियमीज़ अल्लाहुल ख़बीथ मिनत तय्यिब। दवाड़ो पर इर्जा ताल्लुक़ सही अन दलान नरुस्त मुक़द्दर श यमीज़ मनसूब शपान मुक़द्दरा अल्लाह फ़ाइल यमीज़ा अल ख़बीस मफ़ऊल बिही मिनत तय्यब ज़र्फ़ लग़्व जुमला फ़िअलिया व आतिफ़ा का वलियजअल अल ख़बीस बअदहु अला बअद ज़मीर फ़ाइल राजिश वल्लाह लरा ख़बीसा मफ़ऊल बिही शुआ बादहु तिना बदल लाल ख़बीसना ए बाद अल ख़बीस अला बाद आलियन अला बाद जारी मजरूर ताल्लुक़ तर आलियन वर्का दा मफ़ऊल सानी दे यजअलश व यजअल बाद अल ख़बीस आलियन अला बाद व यरकुमहु जमीआ यरकुम की ज़मीर फ़ाइल से अल्लाह तराजिश बमाना दे यजमाअत सरा यो दबल लपात अचवल यरकुमहु इज़ा यजमअहु वअल्क़ा बअदहु अला बअद रकमा यरकुमो दबाबद नसरन और रुकाम अर्रमल मुतराकिम तविल की शिगत यो दबल दपा सवा चवली शि रुकाम होता ज़मीर फ़ाइल शो हो ज़मीर मफ़ऊल बिही शो जमीआन तेरा हाल जुमला फ़िअलिया फ़यजअलहु की फ़ी जहन्नमा ज़मीर फ़ाइल जो हो ज़मीर मफ़ऊल अव्वल शा फ़ी जहन्नमा एतबार मुतालक़ सर मफ़ऊल सानी दाउम जुमला फ़िअलिया उलाइका हुमुल ख़ासिरून उलाइका मुब्तदा हम मुब्तदा सानी ख़ासिरून ख़बर द मुब्तदा सानी जुमला इस्मिया ख़बर द उलाइका जुमला इस्मिया शुआ इन्नल लज़ीना यक़ीनन हा कसान कफ़रू चे कुफरी कड़े दी युनफ़िक़ूना दुई नफ़क़ा के अमवालहुम मालुन ख़ला देर पार लियसुद्दू चदे वाड़ई बन की खलक अन सबीलिल्लाह फज़र दे युनफ़िक़ूना खर्च कई बदे दे अमवाल लरा सुम्मा तकूनु सुम्मा तसीरू ब्याब उगर्जी की दगा नफ़क़ा हसरतन नदामत अलैहिम पदुई बाने दाब नदामत साबित शि अलैहिम पदुई लिफ़वातिहा व फ़वाति मा क़सदू नफ़क़बम तिलालशी व फ़वाति मा क़सदू और समक़सद चे अगबम लास्तरानिश वल्लज़ीना कफ़रू और आगा कसान चे कुफार दी कुफरी कड़े युहशरूना इला जहन्नमा जमा कौले बशी युसाक़ून इला जहन्नमा सदा पारा बदई युहशरूना इला जहन्नमा सदा पारा लियमीज़ा डेरा पार यल तला वंडई चिबिल के खुदा ताला ख़बीस तोयबना या सुम्मा युग़लबून दी दुनिया से वो लगावा दी बम मग़लूब सदा पारा बारी ताला मग़लूबई दुई लरा लियमीज़ अल्लाहुल ख़बीस मिनत तोयब
اے لیفصل اللہ الخبیث الکافر من الطیب المؤمن، او دیر پارا لیجعلا چوگر ذیل خبیثا بعضه على بعض، بعض دے خبیث لرا عالیا على بعض، نچوگر دی بعض دے کفار و عالی پا بعض باندے، فیرکمہ فیجمعہ، پس جمع کی خدا تعالی دی خبیث لرا متراکب بعضی پا بعضو باندی، پالی کون دا دی کسی غن پا غنڈا گوی، پس بیا با اگرزی باری تعالی دی خبیث لرا فی جہنم پا جہنم، نو دی آغا تصویر دا حال دا دیو کا کہ دی با بیل کی اوزل خبسا دا طیبینونا، بیا با دوی یو دم سر راغون کی جمع بی کی، بیا دا غرزولو پٹیم کے بی یو دا بل دا پاسا کی، بیا بی جہنم تا غرزئی، اولئک هم الخاسرون، قل للذین کفروا ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، امر شقول مقولہ للذین کفروا موصول مع الصلہ مجرور الام تعلق تر قل داخل القول، اولام پر للذین کی یا للتبلیغ شو یا للتعلیل شو، قل لأجل الذین کفروا دا وجد دوی دا قولو کا، او یا للتبلیغ شو دا خبر دوی تا ورسوا، این شرطیہ ینتہو کی ضمیر فاعل دا شرط شفیع علی شرط، یغفر لهم ما قد سلف، قد حرف تحقیق سلفہ کی ضمیر فاعل دا ٹولا سلر پارد ما موصول ما سلا نائب فاعل دا یغفر، یغفر ما قد سلف لهم، لهم ظرف لغوہ دا یغفر، جملہ فعلیات جزا شر پارد ینتہو چی شرط، شرط سر جزانا جملہ فعلیہ مقولہ رقل شوا وقفو کا، یعودو الى قتالکم، یعنی شرطی دی، یعودو کے ضمیر فاعل جملہ فعلیہ فعلی شرط فا جزائیش قد تحقیق، مضت سنت الاولین، سنت مضاف اولین لرا مضاف مضافر فاعل مضت جملہ فعلیہ جزا دا شرط، طول جملہ فعلیہ، وقاتلوہما استیناف سے، قاتلو کی ضمیر فاعل امر سے غیر ضمیر فاعل ہم مفعول بھی، حتی حرف جارہ لا تکون فتنہ، دلتا لا تکونو کی لا تکونو تامہ دے، خبر نہ غواری پیسم تمام شوے تو مانا دلا تو جس کر، فتنہ فاعل و اسم تکونوش، یہ تفاعل بھی لیتی چکر تامہ بھی، نو حتی دا انتہا دا غایر پار را غیر قرار پور استاسو دا قتال دیوی چی فتنہ ختم شی، حتی عدم وجدان الفتنہ تاویل دا مصدر تبیاڑ،
اور اس پر دینهم لان مقدر وین وتكون منصوبه اس پر حتا ان ذکر مقدر جمله تعویل د مصدر ته وړي حالت د جری صحیح تعلق ورکه تر قاتلو جمله فعلیه ويكون الدين كله لله دلته دا کان ناقصه دی الدين اسم دی يكون او كله تاکید د دین لله په اعتبار د متعلق سره خبر ثابتا لله تعالى جمله فعلیه فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير یعنی شرطی دی انتهوا عن الكفر ضمیر فاعل دی جمله فعلی شرط فا جزائیه ده ان الله بصير بما يعملون الله اسم ش بصير خبر او بما يعملون دا يعملون چې کوم دې صله ده د ما ده کما چرته موصولش يعملونه عائد بمقدر او کما مصدر یشی بعملهم نبی عائد ته ضرورت نه لري مجرور د باب شي ظرف لغو د بصیر اب خبر ده انش فإن الله بصير بما يعملون بعملهم دا بطول جزا شي د فإن انتهوا شرط دفاره ټول به جمله فعلیه شي وان تولوا فاعلموا غایب صيغه ده تولی د باب تفاعل نه ده د ماضی صيغه ده تولى يتولى مضارع مخاطب او غایب به پته تولى سر راضی نو دا د ماضی صيغه ده وَإِن تَوَلَّوْا ضمیر پکې فاعل دی فعل شرط فا جزائیہ يعلم صيغه امر ضمیر فاعل ان الله مولاکم الله اسم مولاکم خبر مضاف مضاف الیہ ان سر اسم سر خبره جمله اسمیه قائمه شو په ځای د مفعولین او فاعلم طول جمله فعلیه شو انشائیه جزاء لپار د شرط ان تولوا مجموعه جمله فعلیه نعم المولى مولاكم مولا فاعل د نعمه او مخصوص بالمدح مقدر دی چې مولاکم هغه مبتدا مؤخر شو نعم الولا خبر مقدم شي ونعم النصير نصيركم نصير فاعل د نعمه نصيركم چې مخصوص بالمدح دا هغه مبتدا مؤخر شو او کدو جملتين جوړه نعم المولى هو مولاكم ونعم النصير هو نصيركم بیا به دو جملې شي قل للذين كفروا محبوب هو کافرانو ته ينتهوا کچری دیمن شو د کفرنا او د قتال ستانا یغفر لهم بقنا بوکړي شي دیلرا ما قد سلف هغه چې مخکې کړی دي ما سبق چې سکړي او سبا مات شي و ان يعودوا کچری دی عادو کلا الى قتالکم فقد مضت نو پتا کې رشوی سنت الاولین طریقہ د بای تعالی د اولین سرا اضافت د سنت اولین ته دا اضافت مفعول ته ده طریقہ و عادت الله مع الاولین تیر شوی ده مراد د اولیننا هغه مشرکین چې د ما سبقا بیا خلاف کړیو نو عادت الله مع الكفار الاولین هغه تیر شوی ده هغه نه د عبرت واخلي چې هغه نصرت د اولیاء په مقابل د اعداء کې خدای تعالی د خپل پیغمبرانو مدد کړی دی په مقابل د قومونو راغی کې وقاتلوهم او وجنه دی کفار لرا حتی لا تكون فتنه لا توجد فتنه چې فتنه موجوده نشي په مقدس مکه
نو د قتال رتبه د فرض عین چې دا هغه د پاره باز اوقاتو کې سقوط راتلی شي او د فرض کفایي جهاد سقوط نه راځي تر څو چې په تمام عالم دنیا کې یو وړه قاریه کې هم کفر پاتې وي نو فرض کفایي جهاد نه ختمېږي. ځکه جهاد ماض لا یوم القیامه صحابه وکړه او دا روم او دا انتاکیه او دا اسپین او دا د مسلمانانو دارو خلافې وي دا ټول نیولي وو. اروپا نیمه د مسلمانانو سره وه د صلاح الدین الایوبي په دور کې. خو تر څو پورې چې مقدس مکه کې یو ځای پاتې هغې پورې چې کوم دی قاتلو متوجه دی قاتلوهم حتی لا تکون فتنه چې ټوله دنیا کې ختم شو نو دا کله راغلی بیا به فرض عین ختم شي. خدا لا نه دی راغلی دا نشي د فرض کفایي یادو او هر چې فرض عین دی هغه تر هغه ټیمه فرض عین دی چې تر څو د مسلمانانو بندیان دوی سره وي او د دوی تسلط په یو دار اسلامي وي. چې کله د دوی دار اسلامي نه تسلط لري شي او زمونږ د بندیانو نه یو بندیم د کفارو قبضه کې لا پاتې نشي ټول ترې ووځي بیا فرض عین ختمېږي فرض کفایي شروع کېږي. او که بندیان ورسره او یا یو د مسلمانانو په خاریو ملکونو کې یو ځای ورسره نو جهاد فرض عین شو. دا چې بیا په چا فرض عین شو هغه جدا مسله ده. چا متسلطین شو که په ټولې دنیا شو هغه دویمه یو جزیه ده. علما پکې د دې ډول اختلاف لري. نو دا الى قیام القیامه چې د جهاد فرضیت دوام لري دلیل دا آیت شو. قاتلوهم امر وجوب د پاره ده فرضیت د پاره ده او انتها د غایه څه شو لا توجد فتنه او مراد د فتنې نه شرک او کفر ده په مقام کې تر څو پورې چې لا توجد فتنه نه راغله نو قاتلو امر متوجه شو. تبلیغی حضراتو کې بعض ځوانان د جهاد د نسخ قائل شوي چې دا منسوخ دي آیتونه د قتال او اوس مسله د دعوت راغلي ده صرف دعوت کوي نو دا حماقت دی د نصوصونو انکار دی. کار چې څومره په جهاد شوی دی هغومره په دعوت نه دی شوی. د دوی دا تحریک چې کوم روان دی د دعوت 80 کالونه وروسته خبره چې دا دعوت چلی او امارت اسلامی 5 کالو کې کابل نه ونیولې 15 کال باندې کابل ونیو نو ټول افغانستان باندې نفاذ د شریعت راوست. موږ پستر ګورو چې کم نفاذ شریعت هغه په جهاد راتلی شي نو هغه په انداز په دعوت نشي راتلی. د زمونږ د تجربو د سترګو لیدلي حالات د کدی په دومره عمر کې نفاذ شریعت ادریون په دې کلی کې هم لا غانوست هغه تیم لا اوسه پورې قطع الید من السارق اقامت الحد علی الزانی وغیرہ وغیرہ احکامات نه جاری کړي یو ځکه هم دي نه نشي کولای هم نشي کوي په بل اورته جوړي نو دعوت څه خبره ده خو مقابل د جهاد کې فائدہ قلیل ده داغي فائدہ کثیره ده. ويكون الدين كله لله او شی دین او عبادت ټول په ټوله لله لا يعبد غير الله ومقدس مکا فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصيرا من الخير والشر فيجازيكم به بدل بور کوي. وإن تولوا او کدوی شاکلا عن الایمان اے مومنان د دې په تولی باندې مخفه کیږي فاعلموا تاسو پوه شئ یقین لرئ مومنانو ان الله مولاکم مولا بمعنى ناصرکم وحافظکم ومتولی امورکما نعم المولا مولاکما ونعم النصير نصيركما تاسو نصير چې کوم نه غوړه نصير دی. ما کتلې په پنځمبره دسته ډېر مرګري هغه اقانی تلار دی یو قابل فاصله بل درس وایو خدا درس کړی دی.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.